What you think that in what ways د پاکستان او ایران د روسي بریدونو ته وکتل شي نو تاسو څه فکر کوئ د حالاتو په اړه چې دا څومره د امریکا ګټې په خطر کې اچول شي؟ Well, I think this is more a Pakistan. زه فکر کوم چې دا د پاکستان او ایران مسله ده او حقیقت کې امریکا د کې ناراضي، خو بیا حقیقت دا هم دی چې دا د دوو هیوادونو ترمنځ شخړه ده. تاسو معلومه ده چې یو هیواد سره په ښکارا اټومي وسلې دي او بل هیواد لخکارا اعلان نه دی کړی. نو د تا ک بیا وکتل شي نو امریکا نه غواړي چې وضعیت له کنټروله وځي او دا هم حقیقت دی چې ایران او پاکستان اړیکو پورې اړه لري چې دوی دا څنګه کنټرول کوي. زما په خیال په حقیقت کې د ایران په کرمان ښار کې د جنورۍ په 3 نیټه دوه وحشتناکه ځانمرګي بریدونه وشول چې ذمہواری یې داعش په غاړه واغسته. فکر کوم چې ایران دا خودل چې ښکارا کړی دوی ځواب ورکولی شي او بیا پاکستان چې یو اسان هدف یې ګڼلو نو دوی بیا په خپل هیواد کې خلکو ته خودل چې دوی ځوابي برید کولی شي په خپل دفاع کې او ترګریزه برید بدل یې واغسته. امریکا او اسرائیل یې هم په اشتعال کې را نه وستل. مګر د پښتنې و برخه د هم و چې آیا امریکا باید په دې حالاتو اندېښمن شي؟ So the US should be concerned about امریکا باید په سیمه کې د امن په اړه اندېښمنه وي او دا چې حالات د کنټرول نه بهر نشي. تاسو معلومه ده د غلطه حالات سم نه دي او دا نور هیوادونه په ټکر کې راولي لکه د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی تل لوړ وي. په حقیقت کې پاکستان او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی دی ځکه چې طالبان د ټي ټي پی ترهګرو پر خلاف سختی نه کوي. تاسو په دې پوهه یې چې د دې ناامن سیمې د بې ثباته کېدلو امکانات زیات دي او زه فکر کوم چې دا حقیقت کې د امریکای اصلي اندېښنه هم ده. خو پاکستان او ایران ته به خپل تاوتریخوالی په خپل کمول وي او دا ښکاری هم چې دوی په دې لور روان دي. تاسو ګورئ پاکستان د دوه هیوادونو ایران ترمنځ ورورولۍ اړیکو په اړه خبرې کوي او بل اړخ ایران هم پاکستان او ترهګر جدا کوي. نو دا د کړکېچن حالاتو نه پشا کېدل دي. What are the motives behind او په پاکستان د برید کول لپاره د دې وخت انتخاب کولو په شا د ایران څه مقاصد کېدل شي؟ I think this is Iran lashing out, trying to demonstrate. زه فکر کوم چې د سره ایران د کوردننه او بهر د جواب ورکولو توان خودلو هڅه کړي. تاسو یاد ده چې د جنورۍ په 3 په ایران کې 2 ځانمرګي بریدونه وشول. نو ایران دې ته اړتیا لرله چې خپل کوردننه هیوادوالو ته وخی چې دوی هم جواب ورکولی شي. زه فکر کوم چې هم دا اوس پر پاکستان د برید اصلي لامل البته د جيش العدل ډله هم ده. هغه ډله چې په ایران کې د نننۍ په ایرانی پولیسو برید کړي د 13 دسمبر په میاشت کې. دا ډله د دوی ترمنځ تاوتریخوالی یو دوامدار سرچینه ده. د ایران او پاکستان ترمنځ دغه وسلوال چې په پاکستان کې د نن پټ شوی دي او په ایران کې بریدونه کوي نو دا هغه روان کړکېچ دی چې هلته ل پر ځای دی. خو د ایران د برید د دې وخت په اړه به دا هم وایم چې ایران په کور دننه او بهر نړۍ ته خودل چې ایران کمزور نه دی او خاص کر د وحشتناک بریدونو وروسته او دا خودل چې د جواب توان لري. د هر ډول تیرې پر باندې ودرېدو ته تیار دی او دا چې لا هم په یو لحاظ قوي دی خو له بده مرغه چې پاکستان یې یو هدف وګرځو. ایران هم په عراق او شام کې بریدونه کړي او دا بریدونه په ورته وخت کې اعلان کړل چې دا وخی ایران هڅه کوي چې خپل ځان طاقتور او خی د دې په مقابل کې دا کوم څه چې روان دي.